تراوی کوي ښه تراوی مه پرېږدئ چې خوراک لږ کم کوي د ماښام نو بیا به وجود سپکي نو تراوی به په اسانه کولی شي او د تراوو متعلق هم درته وایم تراوی په هغه مولا پسې کوي چې په قلار قلارې کوي نه 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 مونږ څه وایو هلکه ستاسو استاد جي په څو کې کوي هغه مړه په 10 منټه کې ارس ګز ګمبد دي 10 منټه کې ارس ګز ګمبد دي نه داسې مونځ خو نه شي مولیانو صاحبانو ته مې او قاریانو صاحبانو ته مې چې د قوم دپاره خدای دپاره خپل آخرت خراب نه کړي په مانځه کې په تراوو کې قومه ښه صحیح طریقې سره کوي رکو نه پاسي زموږ خلک څه کوي چې رکو نه پاسي سمع الله لمن حمده الله اکبر نو نه تا قوم وکړه نه د قوم وکړه او چې سجدې نه پاسي الله اکبر الله اکبر نو نه تا جلسه وکړه نه د قوم جلسه وکړه نو درې امامان وایي چې مونځ د سره ونه شو بالکل ونه شو او زمون امام صاحب وایي چې بیا واجب پاتې شو لکه په حکم کې د څلور امامانو فرق نشته منځدار نقصانی شو دومره غټ نقصان په منځ کې پیدا شو چې یو صحابي دقسې منځ کړی نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل قم فصلی فانک لم تصلی منځ دې ونه شو شابه دوباره وکړه نو چې بیا وکړه نو بیا ورته وی قم فصلی پاسه منځ دې وکړه فانک لم تصلی منځ دې نه دی شوی درې ځله هغه صحابي باندې پیغمبر علیه السلام منځ واپس کړی مولیان صاحبان هغه مولا پسې خلک دي چې هغه وی الکه دا ما جاوې پلان کې کلاشنکوف مولا دی نو مرده به دشمنی وي نو کلاشنکوف په غاړه کې ګرځي امینا نو نه دشمنی نشته وې دې تراوی لکه د کلاشنکوف په شان ده ځای دې په موټر وې روان دي نو چې کوم مولا په مانځه کې په موټر وې روان دي کنه 160 او 170 سپیډ کې پام کوو چې دې بالا پسې مونږ دا سمون الحمدلله زم د خدای قهر په نازل نشي دا قران په ټوکی دا تموز په ټوکی کې دا خدای غضب در باندې ظالم نازل نشي دا څه لپاره چې خلک را پسې ډېری نو جوړي وسجل وشي ډېر سجل اطمینان سره خپل مسکر دغه موږ چې دا کم مولا دا ډزېږي د پسې به بالکل نه کوي لکه ښه چې زر زر کوي بل جومات ته دی چې څوک په قلار قلار کوي که تاسو ورپسې مونځ پرېښو که نه ځکه دا خو مونځ پورې ټوکې کولې دی په خپله ټیک شي او که ټول مولیان یې داسې کوي ځان له تېښدې بیا په قلار یې کوه تراویح به کوې او زما وروڼو بل ختم وکړئ په تراویح کې څومره بلکې دي د قرآن شریف هغه جومات ته دی چې هغې کې د قرآن شریف ختم کېږي ختم ښکلې ختم وکړئ او قاریانو صاحبانو ته وایم چې هر ډېر خلک وایي یاره چې مونږ کوو خو خلک نه ودرېږي بې وقوفه ته نه ودرېږي خلک ولې نه ودرېږي چې څوک نه ودرېږي نه دې ودرېږي که نه په ناسته دې درپسې وکړي په ناسته یې نه شي کولی لټ بیمار دی دې دې کورو کې د یو کس او د دوو کسانو دپاره ولې سنت پرېږدی شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د مالټې په جیل کې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه مرسل دې کې به د رمضان میاشت راغله هلکه یوسف حافظ شته په جیل کې په ټول جیل کې حافظ داسې خپه شیخ الهند وی سخت کال برانه په جون کې د رمضان ختم پاتې شي د تراویح دا به څه کوي دا د ټولو صحابو سنت دی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورته عرض وکړو وی استاد جي ما ته دعا وکړه زه پېښورو کوم په یادول شیخ الهند صاحب ورته دعا وکړه دروازې به یو سپاره یادوله او د شپې به په تراویح کې اوروله د رمضان میاشت تېره شوه ختمه مو شو او خدای پاک قرآن شریف به مو یاد نو ختم مه پرېږدئ خیر دی په شلو شپو کې کوئ په لسو کې کوئ غونډه میاشت کې لږ لږ کوئ ښکلې ښکلې مزېدار او ختم کې د قاري صاحب حروف په قلار قلار وایي او په اطمینان دی نو ختم د رکاوټ مه جوړېږئ ښه دا خو د رمضان میاشت ده دا خو د قرآن د نزول میاشت ده
پدې میاشت کې الله په قرآن شریف نازل کړی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو چې د قرآن د نزول میاشت الله په قرآن شریف نازل کړی دی نو خو برکتي میاشت شو ډېره مبارکه میاشت نو دې کې خامخا هر یو ملګری کوشش وکړي چې کم از کم ني نو چې بغیر د تراویح نه یو درې ختم خو پکې هر مسلمان وکړي تر ورځې چې درې سپارې وایه که نو په لسو ورځو کې ختم کېږي دا به ټول که خیر انشاءالله محنت کوئ ښه ختم پکې وکړي او د شپې او تراویح کې مو کوي او زما وروڼو بل به یو مهرباني وکړي چې رسول الله